السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته د سونیا شاه د جان حبیب چې اوس کومه بله یو ډرامه روانه شوې ده چې یاره د مدرسې دپاره ته اپیل کوي یا زه ځان یو مدرسه جوړوم یا دا چل کوم یا داسې کومه. زما چې څومره خیال دا بیا د کنیډا د هغه امیر صاحب هغه شانتي هغه کارنامه کوي لکه په کنیډا کې چې په هغه امیر صاحب خدای یو عذاب نازل کړی و هغه ورله 15 لک روپۍ راولېږلې او بیا په دروغ وایي چې یاره موږ هغه پیسې واپس کړي. اوس چې دا نوې کومه ډرامه ده کوشش کو جوړ تر اخره پورې تاسو راځي لول د شارټ لیست وګورئ چې د جان حبیب ته سوی ویډیو خاص طور سره جان حبیب سے پسیده چې هر تاسو خپل دي سپورټران ته وایي چې دوی څه ویل غواړي پوه شوي نو دا بس تاسو ډیره مهرباني ډیره مننه به تاسو به یقینا دغه ویډیو به مو لکتلی چې یاره دا څه وایي چې جان حبیب ته زما بار دغه یو کنه چې تاسو زما مدد ونه کو نو زه به بیا خپل عمل کوم او بیا به هغه شان د خپله لور او باز زما بربنډه به ګډېږي. نو اوس فیصله په تاسو چې یاره آیا تاسو د داسې قسمه خلکو سره مدد کوئ او که نه او ګورو به مخکې چې یاره دا د ډرامه څومره چلیږي د دوی خپله یو غیمه د یو طرف نه به هغه بوډا لګي جان حبیب کاکا چې کوم دی او د یو طرف نه به اوس دوی لګي نو دا بیا یو نوې ډرامه په ټرینډ کې روانه ده په وایرل ټاپکونو کې اوس دا یو غټه ډرامه روانه ده چې یاره مونږ له مدرسې له پیسې راولېږو هغه به ورته څه وایي چې یاره تاسو د مدرسې لایق نه یا زه تاسو له پیسې نو ګورو به چې دوی له خلک څومره پیسې رالېږي د دوی سره خلک څومره مدد کوي. انشاءالله نوي ویډیو سره بیا ملویږو. نو که کوم ملګرو چینل یې سبسکرایب کړی د نوي ویډیو راتلو لپاره نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور پریس کړئ.